هغه څه چې سندره ښوونځی له نورو جلا کوي د پښتو موسیقۍ میراث ته د درناوي په مهال په زده کوونکو کې د خلاقیت د ودې لپاره د هغه ژمنې د سندره ښوونځی د متنو لیدونکو د ځای په ځای کولو لپاره په شخصي او انلاین ډول د ټولګیو لړۍ هم پیل کړي. دا ټولګي نه یوازې د مهارتونو ښوولو لپاره ډیزاین شوي بلکې د تخیل هڅې هم ده. مقصود مسید په دې باور دی چې هنرونه د هر انسان د تخلیقي وړتیا د پرانیستلو ځواک لري. مسید وایي د سندره په نصاب کې د پښتو موسیقۍ او کلتور شاملول یې د ماموریت یو مهم اړخ دی. هغه وایي چې د پښتو موسیقۍ بډایه میراث نه یوازې دلته به ساتل کیږي بلکې د نویو نسلونو سره شریک او لمانځل کیږي. د مازیګر سترګه پتلونه